السلام علیکم. زه یم طارق عزیز اخونخیل. کومه ویډیو چې ما جوړه کړې ده د پیرلا په استاد پسې ده او ما په استاد پسې یو نظم لیکلی دی. وخت هم ډېر زیات نه خرابوم. نظم دی: په خپله سوځي خو همیش بل ته رڼا ورکوي، په خپله سوځي خو همیش بل ته رڼا ورکوي، داسې رڼا داسې ډیوه داسې نور دی استاد، داسې رڼا داسې ډیوه داسې نور دی استاد. همیش د قوم د نوي نسل ته دوام ورکوي، همیش د قوم د نوي نسل ته دوام ورکوي. زمونږ د ملک د پرمختګ په اړ مامور دی استاد. د ده خبرې ملغلرې حقیقت نه ډکې، د ده خبرې ملغلرې حقیقت نه ډکې. د ژوند هوا د ژوند اوبه د ژوندون شور دی استاد. د ژوند هوا د ژوند اوبه د ژوندون شور دی استاد. دغې همیش د جاهلانو ناقلټۍ زغملي، دغې همیش د جاهلانو ناقلټۍ زغملي. او ځکه رنګونو کې ځکه رنګونو کې په رنګ باندې تک تور دی استاد. او څه په خلوص څه په حکمت باندې محنت کړي مدام، څه په خلوص څه په حکمت باندې محنت کړي مدام. او ځکه مثال کې خو په مثل کوه تور دی استاد، ځکه مثال کې خو په مثل کوه تور دی استاد. او دا خو استاد دی چې زه په الف ب پوهه کړم، دا خو استاد دی چې زه په الف ب پوهه کړم. تا ته ادب تا ته اخلاق ښایي شعور دی استاد، تا ته ادب تا ته اخلاق ښایي شعور دی استاد. او هغه تاجدار سپه سالار په نوم دنیا پیدا شوه، هغه تاجدار سپه سالار په نوم دنیا پیدا شوه. چې پیغمبر زمونږ نبی هغه حضور دی استاد، چې پیغمبر زمونږ نبی هغه حضور دی استاد. او داسې رڼا داسې ډیوه داسې نور دی استاد. او داسې لمبې داسې انګار چې هر یو سیز وسیزي، داسې لمبې داسې انګار چې هر یو سیز وسیزي. زمونږ دښمن زمونږ اغیارو له سور اور دی استاد. او په پالسیانو چې زمونږ د ملک بنیاد خوځوي، په پالسیانو چې زمونږ د ملک بنیاد خوځوي، دغې چلګرو او یلغرو له پیغور دی استاد. داسې رڼا داسې ډیوه داسې نور دی استاد. او داسې یو فکر دی چې دی تل اتفاق راولي، داسې یو فکر دی چې دی تل اتفاق راولي. د کور هر تن چې ورته کیني، د کور هر تن چې ورته کیني، هغه شکور دی استاد. داسې رڼا داسې ډیوه داسې نور دی استاد. او عزیزه تا ته خو پشان د اسمان ستوری ښکاري، عزیزه تا ته خو پشان د اسمان ستوری ښکاري. په مرتبه باندې پایز د پلار او مور دی استاد، په مرتبه باندې پایز د پلار او مور دی استاد. او په خپله سوځي خو همیش بل ته رڼا ورکوي، داسې رڼا داسې ډیوه داسې یو نور دی استاد، داسې یو نور دی استاد. یو جهان مننه. دا و زما نظم کومه چې ما د استاد په مرتبه او د استاد په عظمت د هغه په بلندوالي په لوړوالي پسې لیکلی دی. یقینا زما په وړاندې هم دا کوشش وي چې زه دغه شان نور نظمونه د خپلو استادانو په قدر او د هغوی په عظمت او په لوړوالي پسې ولیکم. یو جهان مننه. ستاسو داد غواړم. زه یم عزیز اخونخیل. وسلام.